Hello, good morning. How are you, my dear students? Are you fine? Feeling well? Happy? Okay, what day is it today? You know? Okay, today we're going to talk about alphabets, English letters. In the previous lessons, we talked about English letters till S. Today we're going to talk about T.U.V. سلام سهار په خیر ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ بیا هم زه ستاسو د انګلیسي د ژبې استاد هلال احمد مهرس یم موږ په تیرو درسونو کې د انګلیسي الفبا موږ ویلي وو چې په انګلیسي الفبا کې موږ شپږ ویشت توري لرو او موږ د دغو شپږ ویشت تورو له جملې څخه تر اس توري پورې موږ په تیرو درسونو کې ویلی دی نن زه تاسو ته د نن ورځې په درس کې درې نوي توري در معرفي کوم هغه درې نوي توري کوم یو دي راځئ چې په ګډه یې پیل کړو The first letter that we are going to talk about today, the first letter is T. What is the first letter that we are talking about today? کوم لمړی توری دی چې نن موږ د هغه څخه پیل کوو د ټي توری دی د څه شي توری دی د ټي توری دی T. Repeat after me. Let's work on the sounds. T. T. Not T. T مه وایئ سمه ده T. T. لکه په پښتو کې موږ ټې لرو ټې ته بنوای ته ګورئ T T T Okay, this is T, right? Now, how do we write T? We write T in two different ways. موږ T په دوه ډوله لیکو. And how many ways do we write T? T موږ په څو ډوله لیکو? In two ways په دوه ډوله. Let's write the first one. راځئ چې هغه اول ډول ولیکو. How do we write T? We write T in two ways. په دوه ډوله لیکو. سمه ده؟ په څو ډوله؟ په دوه ډوله. First, let's write capital T. راځئ اول لوی T ولیکو. How do we write capital T? مونږ لوی T څنګه لیکو؟ We write capital T in the three upper lines of the English notebooks. مونږ د انګلیسي د کتابچو په درې پاتنیو کرښو کې لوی توری لیکو. نو کله چې تاسو غټ توری لیکئ یا لوی توری لیکئ نو دا به هم د انګلیسي د کتابچو د څلور خطه کتابچو په درې پاتنیو کرښو کې لیکل کیږي. څنګه یې لیکو؟ راځئ زه یې درته لیکم. ګورئ یو عمودي کرښه له اولې کرښې نه درېیمې کرښې ته او بیا د پاسه یې داسې capital T. دا کوم ټي دی؟ capital T دی غټ T. We also write small T. موږ همدارنګه وړوکی T هم لرو. You know, I told you ما تاسو ته په تیرو درسونو کې ویلی وو چې د انګلیسي الفبا د انګلیسي تورې په دوه ډوله لیکل کیږي. یو لوی حروف یو واړه حروف د لیکلو له مخې په دوه ډوله دي واړه حروف او لوی حروف د اواز له مخې یو شان دي د دواړو اواز ټي ده ټي 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 مګر د لیکلو له مخې بیا په دوه ډوله دي په څو ډوله په دوه ډوله capital T او small T. This is capital T. دا دی لوی T یعنی غټ T. اوس راځئ لیکو small T. small T څنګه لیکو؟ لکه I'm writing small T, right? I'm writing what? I'm writing small T for you now. This is capital T. دا دی غټ T. اوس زه تاسو ته چې لیکم small T لیکم. small T به تاسو څنګه لیکئ؟ small T داسې لیکل کیږي. دا دی small T.
دغه کرښه د پاسته چې دلته راتله دا اوس په منځ کې راځي دا دی small t. بیا هم درته یادونه کوم د انګلیسي حروف د لیکلو له مخې په دوه ډوله دي ولې د اواز له مخې یو شان دي په اواز کې کوم توپیر نشته ولې کله چې موږ لیکو په لیکلو کې بیا توپیر شته لوی حروف او واړه حروف فقط شکل فرق کوي اواز یې هماغه شی پاتې وي اوس راځئ ګرانو زده کوونکو داسې یو کلمه راپیدا کوو چې هغه په ټي باندې شروع سوی وي Do you know a word that starts with T? آیا تاسو ته داسې کلمه معلومه ده چې هغه په ټي توري شروع سوی وي Let's think about it. Yeah, taxi. What? Taxi. Taxi. Taxi starts with T. Taxi. What? Taxi. Taxi starts with T. What is taxi? What is taxi? Taxi, this is a taxi. Taxi, موږ هم ورته ټکسي وایو په پښتو کې taxi کرایي موټر taxi. This is a taxi. What is the first letter of taxi? The taxi اول توری څه شی دی T. What? T. Taxi. T. T. Taxi. Right? So this is taxi. T. Capital T. Small t. A word that starts with T is taxi. کومه کلمه په T باندې شروع دی taxi. Tomato. Tomato. Rumi. Right? Tomato. Also, let's find a name that starts with T. راځئ یو نوم پیدا کړو چې په T باندې شروع سوی وي توحید. Right? So this was letter T. دا و د T توری. Now what do we have after T? له T نه وروسته موږ سره کوم توری دی You know پوهیږئ After T we have U. What? U. After T we have U. This is the letter U. That is the U توری. Right? U. Repeat after me. U. 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 Right? How do we write U? The same thing. We write U in two ways. Munga U pa dwa dawla liku. Small U, capital U. Waduka U aw lui U. The same thing again. Biaham amagashan. There is no difference in sound. The only difference is in shape. Pa आवाज की फर्क नस्ता बल्कि pa इंजुर की फर्क सदा वडुके U कुचनाई भी और capital U lui भी Capital U is written in the upper three lines. Capital U padriu pachaniu karkho ke likal ki small U in two middle lines. Dua manzaniu karkho ke. No difference in sound, but the only difference in shape. Pa आवाज की फर्क नस्ता दुआड़ा यू दई कुचना यू घट यू दुआड़ा यव आवाज लरी बल्कि पलिकलो की बिया फर्क सदा इंशाल्लाह परतलन की दर्शनों की बिया बदा हम वयू चे मुग घट तोरी चेरते इस्तेमालू वाड़ा तोरी चेरते इस्तेमालू पद बांधे हम बिया लखैरा गगी समझा This is U. Now let's write U. उस राज़ी U पर तख्ती बांधी उगली को चिमंगा U चंगली को गुरे U दासी को غټ یو په درې پاڅنیو کرښو کې U. What? U. Let me write again. بیا هم د طریقم چې سم وزده سي ګورئ U. That is capital U. دا دی غټ U. How do we write small U? کوچنی U څنګه لیکو وګورئ کوچنی U داسې لیکو په دوو منځنیو کرښو کې همدغه شیپ دی شکل همدغه شکل دی خو کوچنی دی ګورئ بیا یې هم د طریقم چې سم مزده سي U.
Okay, this was you. Now let's find a noun that starts with you. What's راځي داسې یو نومونه داسې نوم پیدا کړو چې هغه د یو په تورې باندې شروع شوی وي. Do you know a name that starts with you? آیا تاسو داسې نوم معلوم دی چې هغه په یو شروع شوی وي؟ No? Okay, let me show you. Umbrella. Umbrella starts with you. Umbrella په چی باندې شروع شوی؟ په یو باندې. Umbrella. What does umbrella mean? Umbrella څه معنا؟ Umbrella means چترۍ. Umbrella means چترۍ. What does umbrella mean? Umbrella means چترۍ. Let's write umbrella. راځئ چې umbrella ولیکو. Umbrella. Look. U-M-B-R-E-L-A. Double L-A. This is umbrella. What is this? This is umbrella. And after this, what do we have? After this, we have we. What? We. This is the letter we. That is we to right. Repeat after me. We. 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 ګورئ کله چې د وی تورې تلفظ کوئ نو وی به نه وایئ وی به نه وایئ نه دا شونډې باید لاندیني شونډې باید د پاسنیو غاښو سره وجنګېږي ګورئ وی 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 آفرین وی right. Now, this is we. We also write we in two ways. مونږ we هم همدارنګه په دوه ډوله لیکو. کوچنی we, غټ we. Capital and small. We write capital V in the upper three lines. مونږ we لیکو غټ تورې په درې پاسنیو کرښو کې او small we لیکو په دریو لاندنیو کرښو کې. No difference in sound, but the only difference is in shape. په आवाज کې فرق نشته بلکې تنها په شیپ یا شکل کې فرق شته. وګورئ وی په پورتنیو کرښو کې غټ وی کوچنی وی ګورئ بیا یې درته لیکم چې سم مدرسي وینئ وی ګورئ اوس زه کوچنی وی لیکم په دوو منځنیو کرښو کې دا کوچنی وی دی بیا یې هم لیکم کوچنی وی right. ګرانو زده کوونکو اوس راځئ داسې یوه کلمه پیدا کړو. Let's find a word that starts with V. داسې یوه کلمه پیدا کړو چې هغه په V باندې شروع شوی وي. What's this? Do you play this sport? تاسو دغه لوبه کوئ؟ Volleyball. 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 Right? Volleyball. د volleyball لوبه په V شروع شوی. Volleyball. Right? Great. Dear students, this was our today's lesson. دا و زموږ د نن ورځې درس. I hope you learned a lot. هیله مند یم چې تاسو به ډېر څه زده کړی وي. د بیا یعنې او همدارنګه خپلې کورنۍ دندې ګرانو زده کوونکو په خپلو کتابونو کې دا د هرې تورې لپاره موږ تاسو ته خالي ځایونه پرېښي وي. دا خالي ځایونه په همدغه تورو باندې تکمیل کړئ او زه په تاسې باندې باور لرم چې تاسو خپلې دندې په وخت سرته رسوئ. ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې د نن ورځې درس تاسو ته ډېر زیات ګټور تمام شوی وي. تر بیا درس پورې زه تاسو په لوی رب باندې سپارم. ښه ورځ د خدای په امان.